هلمند کې د طالبانو د وسلو په زیرمتون د امریکا په برید کې کابو 10 طالبان وژل شوي. د کابل غږ یا وایس اف کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ. په هلمند کې سرچینو اشتسو ورځپاڼې ته تایید کړي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د وسلو په زیرمتون د امریکا په هوایي برید کې لږ تر لږه 10 طالبان وژل شوي دي. دغه سرچینو نن پنجشنبه د وري په 18مه اشتسو ورځپاڼې ته وویل چې دا برید د چهارشنبې سهار وختي د بې پیلوټه الوتکو لخوا شوی، خو د رسنیو له سترګو پټ پاتې دی. د سرچینو په وینا په دې برید کې د هلمند په شورابک اډه کې د طالبانو د وسلو زیرمتون په نښه شوی او ویجاړ شوی دی. شاهدان وایي چې د شورابک په پوځي اډه کې د وسلو له زیرمتونه د چاودنو غږ اوریدل شوی او په دمام یې په دې پیښه کې د طالبانو تلفات هم لیدل شوي دي. له بلې خوا ځینو سرچینو مدرن ډیپلوماسي ورځپاڼې ته ویلي وو چې دا پیښه تېره اونۍ په هلمند کې شوې ده. د طالبانو ځینو سرچینو دغې ورځپاڼې ته تایید کړې وه چې دا برید د شورابک اډې د وسلو پر زیرمتون شوی او دا یو هوایي برید و. دا برید په داسې حال کې کیږي چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په میشګان ایالت کې د وینا پر مهال افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنېدو خبره کړې وه. د امریکا مخکنی ولسمشر ویلي و چې امریکا خپل پوځي وسایل پریښي او ښایي بیرته ورشي او ترلاسه یې کړي. د ټرمپ باور په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو غوره پوځي وسایل پاتې دي او دا د هغه په اند تر ټولو احمقانه کار دی. د ویلو ده چې د طالبانو رژیم تر اوسه د دې پیښې په هکله څه نه دي ویلي. ګرانو لیدونکو له دې چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.